السلام علیکم ملي اکاډمي ته یو ځل بیا په خیر راغلی. آیا تاسو په دې پوهېږئ چې دا جملې په انګلیسي کې څنګه وایو؟ زه روژه یم، آیا تاسو روژه یاست؟ څو روژې مو نیولي؟ داسې نورې جملې. که تاسو په دغو جملو نه پوهېږئ نو دلته دقت وکړئ او ټول یاد کړئ ځان سره. اوله جمله چې ده زه روژه یم، دې ته په انګلیسي کې ویل کېږي I am fasting. I am fasting. زه روژه یم. دوهمه جمله آیا تاسو روژه یاست؟ دا په انګلیسي کې څه رقم وایي؟ آیا تاسو روژه یاست؟ دا به وایو چې Are you fasting? Are you fasting? Are you fasting? درېیمه جمله به څنګه وایي؟ څو روژې مو نیولې دي؟ څو روژې مو نیولې دي؟ په انګلیسي کې به دا جمله داسې وایو چې How many fasts have you observed? How many fasts have you observed? How many fasts have you observed? آیا تاسو غواړئ چې د پېشمرۍ لپاره شین چای وڅښئ؟ دا به په انګلیسي کې څه رقم وایو؟ Would you like to have green tea in sahur? یا هم Would you like to have green tea in sahur? Would you like to have green tea in sahur? نن مې تنده احساس کړ. نن مې د تندې احساس کول. I was feeling thirsty today. I was feeling thirsty today. I was feeling thirsty today. او بیا یو ځل وایم I am fasting. Are you fasting? How many fasts have you observed? Would you like to have green tea and sahur? I was feeling thirsty today. نو د ویډیو کوم خوښ شوي وي نو لایک او شیر یې کړئ سره حتما تر تاسو زموږ نوې ویډیوګانې تر ټولو مخکې در ورسیږي. ښه وخت د بیا لیدلو په هیله.